په نورو سونه وړې موږ لاس واوړو ته خوا به ده موږ ته به دي وایه موږ به راکیندلی وای دا قبر دا آغا صاحب خامخا یو شی ځین خطر دا خو دې څه جاړ وکړي ورغنه دا د وخاندې قبرونه یې ګټه کړل د دې خدای خانه خرابه کړي هاته په سړو اوبو په چینو یې ډکړو ته ځه Yazık şam olsun. څه کاکس چې راکاري څه ترانسپورټ څه سګرېټ کړی بیا یو خو د موټر داسې کېږي نه ده دا ډبره ده کشي Aya larda da. کومه لار ده لاله Dağlarda da. ښه السلام علیکم خبره داسې ده چې موږ د غرو خواته راغلي یو لالا ویل و خامزیو خواته زه ډاکټر هم دا دی را سره دی ډاکټر سلامي ورته وکړه Assalamu alaikum. او دا دی د ډاکټر ملګري هم را سره دی نو لاره راسه ورکه ده لالا ته خو لاره به دې ځان لار ماته معلومه وخاندې لنګوار وله دا څه ادمزي دي درې کلې او دا نور څلور کلې خاندي دي بس به ورشه نو ګور چې مو د خیر راګردي که نه دلته ما جومات ته دلته ځای راوښایه چې دلته واړه ووینې زه دستي کډه راولم Rüya nasıl? دا وخاندې دي دا زیله نو زه د مخ هم راغلی ولمه دا دی حاجي لالا راورسېدی وایي و خانزیانو قبرو زو و خانزیان ستاسو کېږي و خانزیان دا زموږ خپل دي دا درې کلې ادمزي دي په هغه دي په اجرم سره پراته دي او څلور کلې دا خاندي دي دا زموږ ملک یې دا د ګرده لاندې کړی دي دا مه کې وایه بیا جلازه درته وه راسه لالا دغه شکې بادام آغا صاحب دې خدای راولي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه آغا صاحب دا جانه الحمدلله چې د جلال الله سره راغلي دا تر ما د پیالې راواخلې الله مرته چکر راخي او د جلال الله ته د وخاندې قبرونه چیرې دا هغه دغه دې په دا غونډۍ باندې لار ولې نه در معلوم لاره معلومه ده زهیر دې خپل نیکهګان سینیر دې ډاکټر په خیر راورسېد دا دی ډاکټر هم دی مستر جیم دی او د لالا زوی اجي جانان هم دی د ډاکټر بچان هم دا دی را سره دی دا اجي دی نو اوس زه و خانزیانو قبرو ته خو لالا ته و خانزیان قبرونه لا نه دي ور معلوم ما ته را معلوم دي ښه لارې اوبه خراب کړي دي دا ملک مړ دی دا ته واپس سمه ده دا ملک آغا صاحب دا کوه موږ څه کوو یا دا تا به موږ کېږي باید کېږي بیا کار برابر دی هو خدای کول هغه صاحب چې باید کېږي بیا کار بالکل باید نه کړه او باید نه راواخلې قبرونه هغه خواته دي ډاکټر هم د چکرو ډیر شوقي دی په دا غرو کې ډیر ګرځي او ماشاءالله سپینږیري کېږي هم نه موږ د کوچنیوالي څه وینو بس په دغه حالت کې دی ها ډاکټر ستاسو عمر ستاسو عمر ما د 50 کاله عمر دی د ښکار کوو د ښکار په وجه سره پریکټس کوو بس په دا باندې دی فټ یې زوی نه که خدای زوی راکړي هلې دا خو دې څه جاړ وکړي ورغنه ستړی شوې لاله هغه خبره راوځم ستړي کېږي لیرې دي خبره یا نه ستړی کېږه ورته به قبرونه چیرې دي هغه دی هغه ډبره سي داس راکا باته وار ورته دې خبرې ورته کوم هغه کون دی هغه کور دی پرېږده لاله ګز حالت به ویرسو لاله پتاق به دې راختیار په وسه راوړم ورسم ورشه پتاک لاله راوړ ورشه که هغه ډبرې چې موږ
و بس سوکا سوکا درځه هغه ډبه راسي پرته دا د خانه خراب لالا ویل دی زر ستړي شول سره خو بالاد مان ختم دی سر به د غیرت د ایمان راغورځېدل د عمل کې را سنان کوي کثرت دې سره خان اوسي پر د خپل وخت راس دا ما د مړو سره به څلور رقم دی هغه درته موږ ته یو اکل را و د کوم استاد زموږ ته بیا څوک نه دی کوم ځای نه سه زه در کوم د په مالک کې لالا ډېر بد پخښن دی سوا ستاسو عمر دی وس لالا ما تقریبا وزا عمر پردا چې ولای ما سه زه د 40 کال یا دغه اصل کې د څو کال اصل نو بس بیا ورته یا نه تقریبا لالا د 90 کال یا بیا څوک څه نه راکې د مو د کوڅه د وتا کړی و 40 کال ولا کده هوا پېښوري به درو ولا ولا سماجو دا څه چم کې دا غالي جوړي تیز نه وښ دا ګوره دا په پاکستان کې اواري شه دا د کعبه شریف په مسجد کې مو په خوا و وځ ما شو دا چې وسته بس بیا شره دا بیا د ګرمایش کی نه دا نه خراب شي دا په مسجد کې څنګه نرم دی و غالي ده دا لالا ماشاءالله ډیر ششته وطن لري و یا شکر دې خو نه دی په خوندې په درګان ګرځه په ګام په پاتې شو یا وراره شي څنګه راته دې تکړه دا عمل چې ګرځه لاندې کړی دا مون مړ ګرځه خراب کړی څو دا ته اټ کټ کړ هغه کوم دي مړ اکچولی و لالا ډیر آباد دی وای مړ اکچولی دی دا دی د و خانجانو قبرولو خو راورسېدلو ګوره و خانجان کومه دي لالا دا خو ګردم ځکه د یو شی ده دا قبرونه زاړه نه وینه کومه دي دا قبرونه شه دا ارمون د مشرانو دلته چې ټیم تیر کړی شه وکړه خانځای راته وچېدل درې کله هغه ادم دي و څلور داغه تا په سمک شه ما د ملک څولار څه خدای دې خیر دې څوک چې بجان سوا څوک بجان سوا ما د ملک څه په سم بلل دا معمولی موږ دا شین دا ته ځان وساک نه معلومیږي چې کومه دي ګسه بس قبرونه ده څه هغه چې پراخ غونډۍ دي حاجي صاحب هغه غونډۍ باندې هم ډېر دا زما یو وخت حاجي صاحب د ډبرې ټوپک په ځان څنګه د ډبرې ټوپک ټوپک مو په ځان ورڅه یې درلود دا د کومه ځای دا راغلی دا ته وګوره دا ګرده زموږ د مړو دي دغه دی جګر دا ګرده مړي دي نو دلې تنبو ولګو دا قبرونه ګرده سم هلته مې نه جوړ چیرې دا یو دی دا ګرده نو دا هغه جلا دی دا جلا دا یو خبر نو دا خو دا دی ورک سوی دی ګس نو دا خو نو دا د رجا خبرته دا د ماخه دا ساو کار کوي سوا کډای کی کړی دی لالا ایسه کی ساده قبر اکشلی دی یار ورسېدلی په دانی سونا مونا خو نه وکي دا ګوره دا موږ خبرونه دا سره اکشل دا وخت په ارمر دغه څه جاجان ناره والا عادي مولوی صاحب را روان دا سره جنم څوک دا چیز د پاره راوښی لاله وای دا اگر څه دا سونا مونا خو نشته شه دا و تا خبرونه ګوره سره دا هغه څه باندې نو دوی نو ته خپل ځان ته ګوره ته کلی څه کنه څه کړی راسل الله دعا کوو بسم الله الله اکبر تیرا وشر دې خدای خانه خراب کړي چې مړ نه نو صفه
لا اله الا الله اللهم صل اللهم دا وګوره دا د وخاندي قبرونه یې ګټ کړل د دې خدای خانه خرابه کړي دلته دی راځه څه هغه خبرې هغه دې کړل څه هغه دې ګوره دونه ظالمان په نورو سونه وړې موږ لاس واوړو ته خوا به ده موږ ته به دي وایه موږ به راکیندلی وای دا قبر دا هغه صاحب خامخا یو شی ځین دا کتل شیخ سونه یو شی ځین کتلی